خوش ملي رادیو تلویزیون قدرمنو خوږو لیدونکو او د رادیو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ وئ خوشحاله وئ او په ناس ښه ماړه وئ خپلو ماشومانو سره ناست وئ له خیر سره بس د زړه خوله ورسره کوئ قدرمنو دوستانو دا خپرونه ده ښه پوهېږم خو نه پوهېږم قدرمنو دوستانو دا خپرونه د خوست تلویزیون او د رادیو څخه خپرېږي په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه زموږ سره وګورئ او د رادیو د لارې واورئ قدرمنو دا داسې خپرونه ده طنزیه تفریحي د ټوکو ټکالو خپرونه ده که کوم ټکي رانه پکې پاتې کېدل نو بښنه درنه غواړو قدرمنو داسې نه وي چې غوسه درشي او ځینې ده که غوسه ورشي مونږ کارمندان وایي پروا نه لري هماغه کیسه کې مونږ هم نه یو ځینې داسې چارواکي او داسې ملکان مشران شته ځینې درته ښیم چې خپله خېټه ډکوي او د ولس په غم کې نه دي مونږ هم په غم کې نه یو د خیر سره قدرمنو راځئ چې ورشو خطرناکو او په زړه پورې خبرونو ته خپرونه جریان لري وګورئ تازه او په زړه پورې خبرونه رنگین او بېرنګه خبرونه د خوست تلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونو مرانیزم په خبرونو مخبرهم زم ګلجنډی درته د دې ساعت خبرونه در وړاندې کوم وی لا یاده مې ووتل وخت پرونی کال سږنی لباس پردی توجه وکړئ د دې ټولو ښه وختونو خبرونه او خبرتیاو ته په سر کې د خبرونو څلوریځې او چک کې د چرګانو فارمونه باید له هستوګنځایونو ځان ته جوړ کړل شي د فیلانو سره باید ټمټې ونه ژوول شي دوه غرونه جنګېدل په منځ کې د بلبلې لکۍ وخته اوس هم پوره خبرونه د چرګانو فارمونه باید له هستوګنځایونو لرې جوړ کړل شي دا خبره د کلي ځینو خلکو ښه پوهېږم خو نه پوهېږم د خپرونې مسؤل ګلزنډي سره یاده کړه چې دا څه وخت مخکې موسم یخو خلکو هستوګنه په کوټو کې کوله او د فارمونو بوی دومره سخت نه و خو اوس چې هوا ګرمه شوله نو خلک د کورونو انګړونو ته راووتل نو د چرګانو بویونو په سر اخیستي دي او په ډېرو مشکلاتو یې اخته کړل په قسمه مرضونو یې اخته کړي ځینې ماشومان د خارښ په ناروغۍ اخته شوي دي د کلیو خلک دا مني چې آبادي ده خو بربادي هم لري ځکه چې د دې چرګانو په ځای باید نورې چرګې وساتو د دولتي ځمکو غاصبین دي د دولت ځمکې په خپله خوښه خالي کړي ځکه چې په دې کې د کونډو یتیمانو حق شته د دولت ځمکې بیت المال بلل کېږي په ځینو دولتي ځمکو د ځینو ولایتونو خلک پراته دي دوی د خپل حق په خپلو ولایتونو کې ترلاسه کړي ځینې بیا د مهاجرینو په نوم د خوست په ولایت کې اوسېږي سیاسي ځمکه پېژندونکي زیاتوي چې د خوست ولایت ځمکه 4 فصله ورکوي په اوړي کې سړه او په ژمي کې ګرمه ده د چرګانو فارمونه پکې ښه نتیجه ورکوي نو ځکه یې دلته منګولې ښخې کړي دي کیدای شي چې خوستوال په دې راتلونکي کې له خوست ته وشړل شي خو د ځمکو غاصبین دي د فیلانو سره ټمټې نه ژوي دوه غرونه جنګېدل په منځ کې د بلبلې لکۍ وخته ځکه چې بلبله یې په منځ کې ناسته او خپلې لکۍ ته یې پام نه و ځینې خلک د 2 زورورو کسانو په منځ کې خپل رزق غواړي خو خبر نه وي چې دا رزق به راته په شر تمام شي د دې په ځای چې د خیر خبره پکې وکړي په غم د اړولو کوښښې کوي اخر یوه ورځ یې خپله لکۍ هم پکې وخېږي دا خبرونه او خبرتیاوې چې ما ګلزنډي در وړاندې کړل د بلو خبرونو سره چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په مخه د خوست ملي رادیو تلویزیون قدرمنو دوستانو سلامونه مې د هوا په څپو کې ومنئ په دې هیله چې رانه ستړي نه شئ او هوا حالاتو ته متوجه شئ نن هوا ډېره برګه ده له خیر سره تودوخې درجه
او د یخنۍ درجې دواړه سره ګډې شوي دي پته یې نه لګېږي درجه کومه خواته لاړه قدرمنو دوستانو زموږ د خوست ولایت هوا چې ده ډېره ښه شوې ده متعادله شوې ده صاحبانو دا د خوست شاوخوا د پیادهروونه سرکونه ډېر جدي کار پرې روان دی جوړېږي صاحبانو نوی زیری او ټیټه درجې خدای دې وکړي چې هغه مخته رقم ته جوړ نه شي چې 2 میاشتې 3 میاشتې تر 4 میاشتې پورې روغ وي هغه نه وروسته بیا همغه زندن حالت ته لاړ شي او که چېرته هغه حالت ته لاړل نو هوا به یې ډېره خرابه وي او د تودوخې د یخنۍ درجې پته به نه لګېږي چې یخني ډېره ده او که ګرمي ډېره ده قدرمنو دوستانو زموږ د خوست ولایت دغه د 12 ولسوالیو هوا چې ده هوا یې ډېره صاحبانو سړه ده ځکه ګرمي ده خو سړه ما سړه کېږي دلته دغه ځینې ولسوالان چې دي خپلې ادارې ته چې لاړ شي بیا څوک نه پېژني چې ورشي عریضه وروړي وایي وخت نه لرم دلته رسمي اداره ده او دلته د خیر سره جلسه ده وروسته راشه سبا ته چې ورشي وایي ولسوال صاحب په مهمه جلسه کې قرار لري اوتې ته راشه چې اوتې ته ورشي وایي چې اوس خو له خیر سره د ډوډۍ وخت دی او ټیټه درجې دا مې ولیدل چې د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته صاحبانو بلې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته څومره ولسوالان چې دي خفه کېږي نه تر اوسه پورې نورو ولایتو ته نه دي تللي دلته شه او هلته شه دلته شه او هلته شه د ځینې رئیسانو هوا چې ده صاحبانو ډېره ګډه وډه شوې ده بس چې یو وارې رئیس شولو دا ځینې درته ښیم وایي دغه مې د پلار او د نیکه چوکۍ ده ولکه مې د دغه چوکۍ نه راکوز کړې وروره رسمي کار پیل کړه وایم خلکو ته خدمت وکړه قدرمنو دوستانو زموږ د خوست ولایت د بعضې ځایونه څه ورته وایي اسکریم جوړېږي اسکریم خانې صاحبان هوا یې ډېره خرابه ده د تودوخې لوړه درجې موږ ماشومان یې ټول سینه بغل کړل ای های وایم چې دا سور رنګ ورسره ګډ کړي دا زی وچ په سینه باندې کښېني ماشومان یې مریضان کړل او که چېرته ډاکټر ته مجبوره شولې درته وایي چې دغه خو مریکه ده او دغه سینه یې پاره ده او دغه سینه بغل دی نو صاحبانو ای های خدای دې انصاف ورکړي ټیټه درجې نه پوهېږم چې دا اسکریم چېرته جوړېږي او د کوم ځای نه راځي او په اساسي ډول که جوړ شي پروا نه کوي ګرمي ده خلک دې وخوري خو دا بې اساسه ډول جوړېږي صاحبانو زموږ ماشومان یې د ستر ناورین سره مخامخ کړي دي که توجه ورته ونه شي د ټیټه درجه به یې اور واخلي قدرمنو دوستانو دا و د یوه حالات چې شړشمګل وړاندوینه درته وکړه په دې هیله خوندم تر اخیستی وي تر بیا ښې چارې تشویش مننه او یایی چې تیره به هغه سړی وکړو تکاسا تیره به هغه سړی وکړو په کبرجان جلال به ډېر رانه زه دمه مننه کما قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي بیا شعرونه غولي په دلی نوستي که خیر وي په سرلای دی ونه شنې دي مانده ته ګل تال که ایسې دمره مانده ته نیولي دي هغه ټوکه مانده ته څه وي چې وایي خورې سړي وایي ویایمه چې دا سترګه داسې ایښ کوي سره وکړي ځکه ټوکې وي ډېرې مانده تر څه دلې دي بادومه ایس که خیر وي دغه زړه یې کلک شوی دی ډېر ښکلی وخت دی ایس که خیر وي مشاعره پایل د تاکید د مشاعرې په د اول سر کې میگی دست شاعر لاری چې څومره صفات وکم کام دی ځکه دی استعداد دغه لري چې زه صفات وکم خو دغه شاعر نوم دی ګلزینډای صاحب تشویش ورر ارسا ګلزینډای صاحب السلام علیکم جوړی شي تکړه شي جوړی دا څه شي کومه درا چې ونالویژن سکیر نشي دا وطن د وګرځونه ماشاءالله خې زړه مې ته دا ګل بشر خاله لکه چې مو شعر تو سره د سراوي در پوت شوال دا شعر یا مو سره خو ششنګل صاحب ګلجنډا کا چې چلای صاحب مخبل زون ته غا وکړو خطاب وکړ ارشاد شعر دا په رزق ملي کلا دا ارشاد ګلجنډا چا نصیب شه شهلول رزق وی د چا نصیب شه شهلول رزق وی چا تعالی کلا په سوول رزق
تشویش کې کوي و چاته په خپل چاته په بل وطن کښې چاته په خپل چاته په بل وطن کښې د چا په کور کښې خپل سمبول رزق وي او چا د یتیم صغیر د کونډې خولې نه چا د یتیم صغیر د کونډې خولې نه په زیر خوړلی د دی مول رزق لوس پښې لري خو حاله ځاله نه کې لوس پښې لري خو حاله ځاله نه کې میږي سره غونډ عمر د کول رزق وي روزي رسان ما هغه لوی خالق ده روزي رسان ما هغه لوی خالق ته چا ځون ته خواشه په جنجول رزق وي او ګلزندای واورېد ورته هم شي خپله ګلزندای واورېد ورته هم شي خپله که جمع کړی دی یو جول رزق ویایی چې پتر خوره کې د زانټ کا تکاسا پتر خوره کې د زانټ کا د جنکای خوی د مرغوای د ایرو بشي مننه کومه ګلزندینا واقعا چې کولای شری و داسې په دایو باید نه مې کرا کتنه واکړه ډېر ژور شای و ځکه چې کڅیک داسې توسه شعرونه د هر څیک چې دا شیرینه ور وای توسه داسې لټکی په غاور سره فکر پکې ان شاء الله چې دا داسې شیرینه نه دی وزن کې وزکه زده شعر هغه ډکترون وته یای چې متخصص یم زده شعر متخصص یم خو یو باید کې دامره وزن و چې ولته په پخې شیال شمار تلاین شم دامره درین شای و مننه از نکم یس که خیر میگی بل داسې شاعر لري چې بل ورځ یې پانډاز نرکړی وه دغې بادومه ناوړه پخې بادومه زړي د غاصب کې تال وي چې دلم د تېر شو غوړ ګیا مو ته کړې وړه بادوم یې د 10 سپیډ نه تال وي یې دغه شاعر نوم دی چې چلای السلام علیکم علیکم السلام چې چلای چلای صاحب لږ ګزاره سره کوه بله ورځ یې په مونږ د خبر وکوه چې لږ ګزاره ده کوکانې خوله ته تا په متاومه خدای دې ژوندی لره ملګري انډیوالان دې ژوندي وي نو تاسو د ته دپاره چې څوک راباندې خوله ماتوي خو تاسې به رانه دفاع کوئ چې چلا صاحب غم بینه که کسان به چې د خپله ګاړه مې غوړه ده دې ته بیرچوالي نه دي راته ژوندی لره بس شړشمګر راستا وند انډیوالان چې را سره یې کنه ګلبشیر خان ته دې ټول خلک ورنینګونه کوي غم ما کوي ساده نه زه خو هغه خپل زون ریغ د تا په څاپلای کوم خو په تو سره ډور ریغم در باندې شمه ګلبشیر خان ورو د لاره کې یو چا راونی و عبدالله په نوم باندې داغه د خار کې ویل چې دا دي چوکونو نه ټول هغه جوړ شوي دي اډې جوړې شوي دي دا د موټرو خدای ته وګورئ لږ خو په دې باندې رڼا واچوئ زه به یاده کړم په منډه به یې درته یاده کړم نو خدای دې وکړي چې ترافیک دې ته پام وکړي او بل دا سکریمونه هم راته شکایت کوو ویلې دا سکریم چې دی څوک وچه خوړه کې جوړېږي او څوک په دغه کې جوړېږي چې چلای صاحب چې ته یاد کوې ما ماری وشه ورته او داسې ده نو خدای دې وکړي چې د سکریمو ته هم لږ پام وشي دا خلک یې بیخي په ټوغکي ناروغۍ باندې اخته کړي دي نو ما سره شعر څه داسې دی وایي چې مکړه نشه موها چرس مکړه نسوار لالیا مکړه نشه موها چرس مکړه نسوار لالیا رنز بدی ونیسی بس ګرځې به بیمار لالیا یا وایي چې نسوار معده خرابوي او د خولې بوی زیاتوي نسوار معده خرابوي او د خولې بوی زیاتوي کله ناکله شي په مخ لیاړې کتار لالیا وایي چې ځینې کسان دا شنه نسوار خوري له توتانو سره ځینې کسان دا شنه نسوار خوري له توتانو سره او ته هم چې لیاړې توف کوي ځان کړي مردار لالي او بیا وایي چې ټبر دې هم له بدبویۍ خوله درکولی نه شي ټبر دې هم له بدبویۍ خوله درکولی نه شي او له خولې دې داسې بوی ورځي لکه اچار خوله ورنږدې کوی نه شي ورکول خو یې څه کوي پانم شم ژوندي اوسئ وایي چې نشه او چرس هم د سړي ګردې او سږي وژني
نشه او چارس هم د سړي ګردې او سږي وژني او کله ناکله سړی باید خپل اختیار لالي او وایي چې د چلم په وخت ټوخی وکړي زګیروی هم کوي چې د چلم په وخت ټوخی وکړي زګیروی هم کوي او د ټوخي غږ دی لکه نوی چیرېدار لالي وروستی مقطع ده په اصطلاح وایي چې چلی نور درته څه نه وایي خپل ځان ژوبلوي چې چلی نور درته څه نه وایي خپل ځان ژوبلوي او د خپل بدن غوښې دې سوځي په انګار واقعا چې چلی صاحب خدای دې ژوندی لره ډېر ښه شعر و قربانم شم توټي خیر لاک ده او یایي چې لنګی دې بیا په سار کاږه کړه تکاسا لنګی دې بیا په سار کاږه کړه باټیره نشتاوړ کې ازه دلدل یې مننه کومه چې چلی صاحب نه ډېره مننه کومه لږې د هغه نسوره ولاس را پړخي جان غونده کړل زه خپله کله کله داسې نسور وم څه معنا یم داسې په خپل ولکه نه یم خو بس یې رادا مو وکړه چې انشاءالله نه رب نسوره نه نسم مننه زه نه کوم ډېر ژور شاعر ووایه که څوک په غور سره فکر په وکړي اسمیږي بل داسې شاعر لري چې هر وخت میگ دیا سره خواندم نشته خو بس تلویزیون په سکرین دم به څه کسه یاس کړه سبل سره جوړوي سره موتم کړل لره یې دغه شاعر نوم دی شړشم ګل صاحب شړشم ګل صاحب درېما السلام علیکم ګل بشری خانه ناموس کرا په انډیا کې د ورو کړی د نن سبو رواجینه سره ګډ شوی دي دانو ملاقاتینا او کو پارتیګیا په دالویاغه انډیا سټایلینا کو سرګ نوای و دب د نوی کړه او چې وشا کاندیدایت ویلوړیا موجه دا یو پیشن تاپ کې وکړه سی وا پیدو کا چا ماشاءالله ډېر خپلای برخه په دیو وزما داسه ناچبو او څو یا دې نه پټنه کی مننه کوم شرشم هغه د توسو نه صحیح بولی خدای پاک ګل بشری خان او د توسو ټولو نه مننه کوم شرشم ګل خدا سي سړای د جوس نوای کاندیدایت نیت کړه دا خو خدای دې پورته نه کې کامیاب کې چې د خوانزا وڅکه چې څومره خندونه د کامیابی مننه کوم خلک مې په تشویش کې کوي چې تشویش کې مې نه کوي مو خپل شعر خوان نه کوي یای چې ګیری کې پغلا خو بیا یې نه مني دا شو نوی نمونه خو بیا یې نه مني ځکه نوی نمونه شو مخکې به چې غلیا وکړه وشه چې کنې به شو چې څوک به حقدار وا کنې به شو اوس یې نه مني یای چې په جلسه کې دي ته یای چې فساد دی غلا او رشوت دی کوم ځای کې ځنه ځای کې چې جلسې شي په جلسه کې دي ته یای چې فساد دی غلا او رشوت دی دا خپل وي پوښته خو بیا یې نه مني یای چې غلا دي چې غلا کو تا کوي سره غوښتي دا کیسه دوه یای جلسه چې د وسونو ټولو په مټ کو تا کې خپل یای چې که ژوندون دی خو د هغه دنیا ډېر دی که پوهېږې ای افغانه یا چې که ژوندون دی خو د هغه دنیا ډېر دی که پوهېږې ای افغانه دلته یې د دوې ورځې مېلمه خو بیا یې نه مني کره کتنې وړ ده خدای دې وکړي چې تاسې کره کتنه پوه کړئ یا چې ډېر خلک خو شته چې بېګا ثبوت څه نه لري چې ویې خوري داسې خلک شته یا چې ډېر خلک خوشته د بیګا ثبوت څه نه لري چې ویې خوري د خپل معاش دې باس دی ما خوره رشوت ما کوه غلا خو بیا یې نه مني ډېره مننه کوم تاسې نه مننه کوم چې ورته وایي چې سړک دې لږ ښه جوړ کړه تر کول لږکې کام دي بیا یې دښمن وي بښنه غواړم چې ورته وایي چې سړک دې لږ ښه جوړ کړه تر کول دې لږکې کام دی بیا یې دښمن وي غریب ما دوکه کوه خو بیا یې نه مني ډېره مننه کوم شعر مې لږ کم جوړ وم چې دارې نه یي چې نورو ورونو شعرونو مخه ونیسم بښنه دې نه غواړم ځانای دی خفه مه شي شړشم ګل صاحب د کره کتنې ته سړی که فکر پوه کړي دا باید د بیخي دا رقم ته و لکه دا هغه عزترونو غرونه دا جګ ټوټ و تو به د خوله کې جار سم خو شعر خو وي دغه دا خو دا ببریکه شعر ده که څه ورته ګرځنده شعر ده خو بیا مو دا فکر نه و پکړه
ویایی چې یوری به ولتا خواند پایدو کو ته کسا یوری به ولتا خواند پایدو کو یا تو په پلور به څلورلی بری پایدو اشار شمګل نه ډیره مننه کوم واقعا چې ښه شای ووایه زونیا کاندید کړی قدرمنه داسې چاته رایا ویر کوي لکه میکشر شمګل چې دی وطن ته خدمات به دته وکړو خپل جیب ته باندې خدمات وکړو ځکه چې دا په دنده پارس دی د خپل جیبه داسې وي چې خپل جیب د چلک خوږ نه وي بیا بل جیب ته سړی سترګې ور وړیاوال چې دی خپله ښځون مړ کو بیا به وطن ته خدمات دته کورای کوي یې پرې نږدې شټ شمګله دغسې دوکه دغسې دو خدای دې ابود کا رښتیا د سړی وږی شي وشه غلیې ته حمله وتړي بس خو خدای د تو از نه وسوتي خدای دا وکړو چې د وطن دپاره خدمات وکړه قدرمنه داسې یو شعر یې موږ سره ارشاد مننه ویایي چې ډېر سخت ستړي کړي رښتیا یې رشپات خیر صاحبه ډېر سخت ستړي کړي رښتیا یې رشپت خور صاحبه خوله دې هر وخت وي تا کړی کمانګیر صاحب پلک خو نه ماړېږئ ځکه تو جیبینه ستر دي پلک خو نه ماړېږئ ځکه تو جیبینه ستر دي نه یس په تو تا کمزه جوړ ښه ستر و خیر صاحب مننه کوم چې کله وي دغه خاروق به پتو باد ولاګي چې کله وي دغه خاروق به پتو باد ولاګي ځکه چې ډېر خاروق خو وي خپله ګانډیر صاحب مننه که څه ښه کو او که باد کو یې دی خپله خوښه که څه ښه کو او که باد کو یې دی خپله خوښه په دنیا کې به وي هر څه په تو پیر صاحب مننه ګل بشر خانه دی سره پرېږده ته خپل ځونز نه کسه ګل بشر خانه دی سره پرېږده ته خپل ځونز نه کسه دی په برخه خو به وي جهنم یېر صاحب مننه د نکمه داسې پیره شاعر یمه نه نشته داسې خوند مې نشته هسې غوره درابې کم نه را شاعري څه وړه کیسه نه د شاعر دریبه په تال کې په میاشتې میاشتې پرېږدي زه یوه پیره دریبه ته ورلانډه نه یم مننه کوم یس که خیر وي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره د غیځې پیروه بیا چې زه ګل بشر خان سره د وړه شعرونو تو څه ته حاضرېږم یغه پیرم په لویه مهربانه خدای سپارم قدرمنو دوستانو وایم چې خنده مې راشي د ځینې خلکو ته تاسو وایئ څنګه ځکه مې خنده ورته راشي صاحبانو چې مخکې صاحب بایسکل نه درلودلو او اوس صاحب په 100 لکه روپۍ یو موټر واخلي پاکې ګرځي وایم چې دا پیسې ته یې کومه کړې د کومه د اسمانه راتلې شوې او ځمکې زرغونه کړې خدای دې انصاف درکړي ټول خلک په دې پوهېږي چې پیسې خو د خیر سره په ځمکه کې شنې کېږي نه چې راویش کوي لکه غنم یا جوار خامخا دلته مشکلات شته قدرمنو دوستانو دا وخت خپرونه ستاسو ولیدله د راډیو د لارې مو اورېدله زه د خپلو انډیوالانو نه ډېرې مننه کوم جالب توکي راوړي وو او د راډیو د تلویزیون د لارې تاسو ته وړاندې کړل قدرمنو بیا چې موږ ټول همکاران همداسې ښایسته خپرونې ته حاضرېږو او داسې ښایسته توکي تاسو ته راوړو تاسو د راډیو د تلویزیون د لارې وړاندې کوو تر هغه مو په لوی مهربان خدای سپارم ښې شپې ورځې ولرئ لاړل بلتا شوا د زما محبوب لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګې
وې لاړه بلتا شوه واده زما محبوبه لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګۍ لاړه بلتا شوه واده زما محبوبه لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګۍ پیغلی کوي ورته سنگار ورنه راتاوي دی کتار پیغلی کوي ورته سنگار ورنه راتاوي دی کتار پلاس نکریزي ورته کړي سوق جوړوي ورته کمسي پلاس نکریزي ورته کړي سوق جوړوي ورته کمسي وې لاړه بلتا شوه واده زما محبوبه لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګۍ اور میں بلے گی پسگر لمبا لمبا دے مازدیگر اور میں بلے گی پسگر لمبا لمبا دے مازدیگر چې بددن پاکې کې د شاړه شوه او ساغه بلی چې بددن پاکې کې د شاړه شوه او ساغه بلی وې لاړه بلتا شوه واده زما محبوبه لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګۍ د زړګي کوم شو تالا رانه جدا شوه شالیلا د زړګي کوم شو تالا رانه جدا شوه شالیلا چاته بوایم لیونی چاته بوایم شین خالی چاته بوایم لیونی چاته بوایم شین خالی وې لاړه بلتا شوه واده زما محبوبه لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګۍ یم راغلی کوم سوال یم پرستا شګیوال یم راغلی کوم سوال یم پرستا شګیوال ستا د قسم وي چې یو ځل سره ښکاره کله ډولۍ ستا د قسم وي چې یو ځل سره ښکاره کله ډولۍ وې لاړه بلتا شوه واده زما محبوبه لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګۍ لاړه بلتا شوه واده زما محبوبه لیونی زړګی مې جاړي ورپسې وهم وړې وړې سلګۍ